غني یو ځل بیا ډیر زبردست کار وکړ. غني دولتي مامورینو سره څه وکړل؟ ځینې دولتي رئیسان، مدیران او ورته نور دولتي مشران چې دوه اونۍ ډیر حجونه کړي وو، دې نه بعد به څه ورسره کیږي او افغان حاجیانو ته ښه زیری ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. نن د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د حج پروسه کې د داخلو بنسټونو مسؤلینو سره غونډه کې ولسمشر غني ویل د حج پروسه سرتاسري اقداماتو، همغږۍ او منسجمې برنامې ته اړتیا لري. ولسمشر زیاتوي په تیرو کلونو کې دغه پروسه د قناعت وړ وه او باید په دې برخه کې لا زیاتې هڅې ترسره شي. غني شکایتونه او ستونزو ته د رسیدنې د حل لارو پیدا کولو او د حج پروسه کې د شفافیت د تامین ترڅنګ ویل د آریانا افغان هوایي شرکت باید د حاجیانو د لیږد ستونزه حل کړي. نوموړي په ټینګار سره ویلي هغه مقامات چې یو ځل حج ته تللي دي دویم ځل حج ته د تللو اجازه نه لري. ولسمشر غني زیاته کړه په دې پروسه کې باید د دولتي چارواکو ګډون محدوده او دغه راز په دې برخه کې ځانګړي امتیازات باید له منځه یوړل شي. هغه ویلي د حاجیانو د حقوقو تامین په برخه کې د یو مقرره ترتیب شي او یو کاري ډله دې وګمارل شي څو د حج پروسه د ستونزو د وړتیاو پیدا کولو په موخه د اقداماتو او تیاریو په اړه یو واضح راپور ترتیب او وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه د حاجیانو د لیږد لپاره د سر له اوسه د هغوی د واکسین ځانګړي ترتیبات ونیول شي او د ښځینه حاجیانو ستونزې دې وارزول شي او د هغوی ونډه دې مشخصه شي. غني د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرسته لارښوونه وکړه چې د هیواد حاجیانو ته د غوره خدمتونو برابرولو په موخه د اسان خدمت ادارې سره ګډ کار وکړي. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې د ملي تدارکاتو ادارې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ځای برابرولو، ترانسپورت، خوړو او د قراردادیانو پروسه کې د اصلاحاتو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. هغه پر دې په ټینګار سره چې د حج پروسې تنظیم د ښه میراث په توګه پاتې شي وویل د دې پروسې د مدیریت لپاره پایدار او اساسي طرحې ته اړتیا ده او په خبره د ولایتونو د ونډې لپاره دی یو معیاري وضع شي. ولسمشر په ټینګار وویل د حج پروسې لپاره د 15 کلنه برنامه تدوین شي او په دغه پروسه کې باید له شته امکاناتو څخه عظیمي ګټه پورته شي. جمهور رئیس غني وروسته له هغې په دې برخه کې پر اسانتیاو ټینګار کوي چې په دې برخه کې په مرکز او ولایتونو کې ډیر شکایتونه موجود دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.